مانن یو حدیث کتل ابن ماجه شریف نن چې کوم قوم کې زنای کوم قوم کې بے حیائی کوم قوم کې بے پردگی که زنا د سترګوي که د لاسي که د خپوي که د غوږوي که د شرمګای په دې قوم به خدای پاک تعاون مسلط کوي او داسې مرض به په مسلط کوي چې د دوی په مشرانو له به د هغې نوم هم نه ورته کرونا نوم موږ له راته دا د ابن ماجه روایت دی سیاستونه غټ کتاب دی د حدیثو بس اوس اندازه لګوئ نن چې څومره وباګانې او مرضونه دي قسم په خدای دا ټول د زنا اثرات او پکې 100% خلک مبتلا دي الا ماشاء الله دی او کس نوم نال ټول په دې غضب اخته دي حدیث شریف کې راځي مشکات شریف کی روایت دی العینان تزنیان زنان سترګم کوي العیناهما نظر داغه زنا سترګ قتل بسوچ کوا الاذنان تزنیان غوګونم زنا کوي زناهما سمع زنیدار چې غلطه پیاوري دغه رنګ الیدان از تزنیان د لاسونو زنا کوي زناهما البطش دارانیول الرجلان تزنیان خپيهم زنا کوي زناهما المشي غلط زیت تک نور خو شرمګاه سوال نه پیدا کی قرآن کریم فرمایي چې تاسو ځان د زنا نه وساتئ مطلب د زنا نه اسباب د زنا نه ځان لري وساتئ جلالین وي یا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم مؤمنان ته چې نظر کته سادي که خزي کنري قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن شرمګاه حفاظت وکي او دا ستاسو لپاره ډیره پاکه خبره ده دا ستاسو لپاره د پاک دامه نه او د حیا خبره ده الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان حصہ ده پیغمبر علیہ السلام مبارک شعبہ شاخ ته وي دا د ایمان شاخ دی او د سړی نه چې دا یو لاسکټ شي سړی لنډ ګوچی وي حیا چې نی بس سړی بیا سړی نی اسلام نی دینی بیا دین نی حیا ځان کې پیدا کی